خوست کې پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي پر ډلې هوایي برید کړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. خوست کې پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي پر ډلې هوایي برید کړی. سیمهییزې سرچینې وایي یاد برید د علي شیر ولسوالۍ ببرک تاڼۍ سیمه کې شوی چې له کبله یې د ټي ټي پي 15 غړي وژل شوي دي. طالب چارواکو او ټي ټي پي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د عزم استحکام عملیاتو پیل کې ویلي وو چې د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر خاوره هم برید وکړي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.